مات په بڼو در له نظر کړي او کنه مات په بڼو در له نظر کړي او کنه دومره نیازبینتوب به چې څوک در کړي او کنه سرته یې ولاړ د اسرائیل ستا د بیلتون سرته یې ولاړ د اسرائیل ستا د بیلتون ګوره چې ارشد به دې سا ورکړي او کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلی د حشنغر د سیمې یو ادبخیز او تنظیم ساز شخصیت د ریډیو د دنیا یو ځلنده ستوری او د خپل خوږ ترنم په حواله پیژندلې نامه بلکې د حشنغر د ادب په اسمان یو روښانه انور ارشد جان شاهکار صاحب د ادبي ګلونو نننی میلمه را سره ارشد جان شاهکار صاحب دی چې ډېر دروند او خوږ شخصیت دی. نو مینوالو ډېر وخت مو نه اخلم راځئ چې ارشد جان شاهکار صاحب ته په شریکه پروګرام کې هرکلی ووایو. ارشد جان صاحب پروګرام کې درته هرکلی ووایو. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول ستاسو ډېر مشکور یم. ستاسو دا کوم پیج چې چلوئ ادبي ګلونه د دې هم ستاینه کوم. زه ګورم زه اورم او یقینا چې دا اوس نه تاسو په دې دومره عمر کې دا کومې هلې ځلې کوئ نو زه وینم چې د ادب د پښتو د شعر مستقبل چې کوم دی را روان سباون دا روښانه دی. الله دې تاسو خوشحاله لري. ډېره مننه ستاسو هم کو ارشد جان صاحب چې دومره مصروفیاتو نه موږ له مینوال لم وخت ورکو. یو جهان مننه. پروګرام کې به درنه خوندور کلامونه هم اورو ادبي پوښتنې به درنه هم کوو خو پروګرام شروعاتو کې را سره خپل یو کلام شریک کړئ نو ډېره بخۍ. دا خو ډېره ښه خبره ده. اکثر زه اورم مخکې خبرې شي بیا کلام شي خو به هر حال ما کلام رایستی مو چې هغه که هر څومره دعا کوي او تل څوک غواړي. صدر صاحب شعر دی. هغه که هر څومره دعا کوي او تل څوک غواړي خدا کیدی نشي چې ما نه بغیر بل څوک غواړي. هغه که هر څومره دعا کوي او تل څوک غواړي خدا کیدی نشي چې ما نه بغیر بل څوک غواړي. او څه د وختونو ناکردې څه د حالاتو ستم څه د وختونو ناکردې څه د حالاتو ستم ګنې نو ته سوچ وکړه ستا د خوا نه تلل څوک غواړي. څه د وختونو ناکردې څه د حالاتو ستم ګنې نو ته سوچ وکړه ستا د خوا نه تلل څوک غواړي. او لکه تر اوسه چې په ما پسې ارمان کوي څوک لکه تر اوسه چې په ما پسې ارمان کوي څوک لکه تر اوسه چې خپل سر له مې څنګل څوک غواړي. او پام ګورئ لرې رسي ډېر د داسې خلکو نظر پام ګورئ لرې رسي ډېر د داسې خلکو نظر چې په مڼه کې یې غرض وي او کابل څوک غواړي. او تا نه چې تا غواړم د زړه سره نو داسې ګڼم. تسبیحه شعر دی. تا نه چې تا غواړم د زړه سره نو داسې ګڼم لکه چې حق ډېر پخوانی د چا نه خپل څوک غواړي. او ستا د قاتل نظر جوټې ته به هم نه جوړېږي ستا د قاتل نظر جوټې ته به هم نه جوړېږي که د ارشد نه پس په دغه ټال ځنګل څوک غواړي. ډېر یقینا ډېر خوندور کلام و. مینوال به دې هم خوند اخیستې موږ دې هم خوند واخیسته. پروګرام کې به درنه نور کلامونه هم اورو خو ارشد جان شاهکار صاحب تاسو خو چا نه پټ بنا نه یې خو له خپلې ژبې نه مو په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوله نو ډېره بخۍ. پېژنګلو هم ضروري ګڼم ځکه چې داسې ملګري به وي چې ما به نه پېژني. لومبۍ خو د ټولو نه بخښنه غواړم د لیټ راتلو تاسو دلته انتظار وکړو نو د ډېره بخښنه غواړم. ارشد جان شاهکار مې نامه ده. د چارسدې د حاجي صاحب تورنګزی د کلي تورنګزو سره تعلق ساتم. تقریبا د تیرو لیکم خو شعر د تیرو 22 کالو نه خو باقاعده طور چې کوم ادبي تنظیمونو ته راغلی یم ادبي هلو ځلو ته راغلی یم نو 20 کاله به مې کېږي. او د هغې نه بعد اول خان رسوا ادبي جرګې مسلسل د تیرو 13 کالو نه صدر یم هغې صدارت کوم. او چرته چې ادبي تنظیمونه دي چرته چې ادبي پروګرامات کېږي زما ورسره رابطې وي زما ورسره تړوني. دلبر ریډیو کې تقریبا د تیرو 4 کالو نه مشتاق علي شاهین سره امیدونو پروګرام په نوم باندې پروګرام کوم. دا هم ډېر وخت شو چې د هغې نه تقریبا 4 کالو نه زیات کېږي.
اخبارونو کې څه څپې داسې دي چې هغه هم د ادبي پیجونو او ادبي ملګرو او غزلې پکې چاپ کول لګیا یو. دغه ادبي هلې ځلې دي کوو یې تر اوسه را روان یو. داسې نور هم ډېر څه او به هر حال ژوند دې تېرېږي او تقریبا چې ادب ته مخاب کړی دی. ډېر ښه جان صاحب خیالونه مو تنګوي که نه؟ یاره بعضې وخت کله زما یو شعر دی د دې په سوال او په جواب کې به ته صرف زه یو شعر ویم او په دې به جواب درکړم چې شته مې لا خیال کې د یادونو زهر کله خورېږي کله نه خورېږي. ډېر ښکلی ډېر اعلی. ارشد جان صاحب پروګرام کې به راسره خپل کلام بل هم شریک کړي. د ماشومتوب هرې داله به سینګار وکتا د ماشومتوب هرې داله به سینګار وکتا څومره په بوسو شونډو به اظهار وکتا او پښتو دې دا وه چې وعدې د ټولې وپاللې پښتو دې دا وه چې وعدې د ټولې وپاللې تاوان دې دا و چې بې ځایه انتظار وکتا او د بېلتانه د وخت لازه مې یاده دله د بېلتانه د وخت لازه مې یاده دله څومره مینت به په سلګو کې زار وکتا او په خپله مینه کې دې دخل د تقدیر نه منو په خپله مینه کې دې دخل د تقدیر نه منو په څو نیمګړو ارمانونو انحصار وکتا نه د مزل په خوږو پوه شم نه په خوند د مزل نه د منزل په خوږو پوه شم نه په خوند د مزل ګنې نو ما سره ناکام په هره لار وکتا هر چا به وي وګوره اوس ترېنه هم خیر نه دی لا هر چا به وي وګوره اوس ترېنه هم خیر نه دی لا په کوم محفل کې چې بس ذکر د شاهکار وکتا. ډېر ښکلی ارشد جان شاهکار صاحب یقینا ډېر خوندور کلامونه مو دي. بله پوښتنه به زما دا وي چې ادبي ایوارډونه مو د کومو ځای نه اخیستي؟ ادبي ایوارډونه خو تر کومې پورې چې زما ذهن کې راځي نو د دې کالج یو تنظیم و 400 کالج ما نه اوس نوم یېرېږي خو غالبا چې د نن 10 کاله مخکې هغوی ما ته یو ایوارډ راکړو. د هغې نه علاوه یکه غونډ زموږ ملګري دي ډېره په بخښنه غواړم چې د هغې دا تنظیم نوم زما نه هم هېرېږي ممن صاحب غالبا چې کیپیټل ټي وي او هغوی یو پیج هم چلی هغوی اوس ماله یو ایوارډ راکړو د هغوی په یو دغه کې مشاعره وه د نن نه تقریبا 2-3 میاشتې مخکې ادبي خدماتو باندې. د هغې نه علاوه د اورکزو ملګري دي د نن نه یو 2 میاشتې مخکې هغوی ماله هم هغوی خو خصوصا د ریډیو دلبر د 4 کالو مسلسل پروګرام په حوالې سره ما او مشتاق علي شاهین صاحب له ایوارډ ورکړو. دغسې بلها د پاکستان سټډي سنټر پېښور یونیورسټۍ فخرالاسلام صاحب چې د هغې چیرمین دی هغوی هم ما ته ایوارډ راکړو او داسې بلها دي یاره ما نه اوس هېرېږي خو لکه وخت په وخت سره ډېر داسې تعریفي سنتونه و ایوارډونه غشتي خو زما د ذهن نه اوس دې وخت کې وځي. بالکل یقینا شاهکار صاحب پښتو ادب کې ډېر ښه لیک کړی دی نوموړی شاعر یادېږي. د بل غزل غوښتنه به هم کوم شاهکار صاحب خو ژوند کې مو څه امتحانونه راغلي؟ یاره امتحانات خو هغه د ګران صاحب نه وروسته چا تپوس وکړو وي اوس په خوبونو کې هم ملا زه بدنامه به شي کلي پرېښودي دي هر چا زما بدنامه سره نو وي دا ته څوک یادی که نه هغه ورته وایي چې ما په خوبونو کې مې یو انسان نه دی بدنام کړی نو په ټي وي درته څنګه بدنام کړم. نو د امتحاناتو خو بس زه ووایم چې ډېر راغلي دي خو څرګندول یې نه غواړم. ډېره ښه ده. ارشد جان صاحب خپل یو غزل را سره بل هم شریک کړي پروګرام کې. ها د وخت نه مخکې تلم دوران مې شاته پرېښو صدر صاحبو د وخت نه مخکې تلم دوران مې شاته پرېښو شاته مې نه کتل او خپل جانان مې شاته پرېښو د وخت نه مخکې تلم دوران مې شاته پرېښو شاته مې نه کتل او خپل جانان مې شاته پرېښو اوس به د خپل تقدیر مهار نیسم په مخ کې به ځم اوس په د خپل تقدیر مهار نیسم په مخ کې به ځم زما په خیال د محبت کاروان مې شاته پرېښو
او ولې دا ستا په خیال د مینې انتها نه ده څه ولې دا ستا په خیال د مینې انتها نه ده څه چې ته مې واخیستې او ټول جهان مې شاته پرېښو ولې دا ستا په خیال د مینې انتها نه ده څه چې ته مې واخیستې او ټول جهان مې شاته پرېښو او هغه انسان مې پرون ولیده په ځمکه ناستو هغه انسان مې پرون ولیده په ځمکه ناستو هغه چې وی به یې اوم اسمان مې شاته پرېښو او دا یې رښتیا وی چې په ما دا یې رښتیا وی چې په مینه باندې ځان وجنو مونږ دا یې رښتیا وی چې په مینه باندې ځان وجنو مونږ اوس چې راتلمه نو یو کلی وران مې شاته پرېښو او شاعر یم زار شت هر حال کې خپل تاریخ لیکمه ځان که مې ورک که خو یو لوی داستان مې شاته پرېښو ډېر اعلی ارشد جان صاحب د کتاب ذکر هم وکړو نو لږه مینوالو ته یې ظاهره کړي چې کتاب مو کله چاپ کو نو بالکل کتاب خو څه ملګري دا ښه ده چې دا پوښتنه دې وکړه څه ملګري دا تپوس کوي چې په دې کې څه لیک د نن نه تقریبا 8 کاله مخکې د څه ملګرو شوی دی دا سینګه بل ورځ په وایس اف امریکا باندې ناهید سهار سره زما انټرویو و نو هغې هم دا تپوس کو زما کتاب خو به ده ویم چې د پښتونخوا واحد کتاب دی چې سریزې پرې زیاتې دي 15 صفحې دا صرف سریزې دي او دې کې څه لیکو د نن 8 کاله مخکې شو خو بیا داسې سانحه ما سره راله چې هغه چا کمپوز کړی کتابت چا کړو نو هغه ملګري بهر لاړه هغه یو اس بي چې ونه هغه هغې سره لاړه نو بس زمونږ هغه زړه مات شو او بیا مو ډېر اوچت شو نو تقریبا چې 20 ورځې به کېږي چې زما کتاب راغلی دی لا تر اوسه درته یاد یم او دا د زما په لاسو کې دی تاسو ته مې ته غزلې مو وې خو دا یو خبره بیا کومه چې لکه ما بالکل دا د خرڅ په نیت روزانه ما ته د دنیا ملګري کالونه کوي اوس چې راتلمه نو زمونږ یو ډېر ښه مشر فیض محمد صاحب چې د ګلکرم نیوز ایجنسۍ مالک دی چې ته ولې زمونږ دې دوکان ته دا کتاب نه راوړی نه کېدی نو ما یاره بس داسې ده چې ما له مې په دې 22 کاله کې خلکو دونه ډالۍ راکړي دي چې زه به ایله په هغې باندې د دې قرض ختم کړم خو به هر حال دا ګران صاحبه خبره چې دا ستا د ژوند د نظر ماتې سمه لاره نه ده دا زه چې څه ویم دا سمه لاره نه ده خو بعضې داسې په 2 دوکانونو کې ما کتاب د دې وجې ایښودی دی چې یو ملګری د ډېر لرې نه راځي او هغه تر ما د پیښور نه تورمزو پورې رارسي او 200-300 روپۍ لګوي نو زه دغه کتاب د ځان له واخلي باقي مې بالکل همدغې ملګرو ته چاپ کړی دی او لازم مې ګڼله ځکه چې د شعر حق په شاعر باندې داسې وي لکه د اولاد لوم مطلب خپل پلار هر څه کوي او تر هر حده پورې ځي نو دا ما باندې یو فرض و درخوا چې ما سره د دې ټیم کې به زه ته ووایم چې د 900 نه زیات د غزلې پرتې دي دې کې چې کومې چاپ دي نو هغه یو 40 غزلې دي خو که انشاءالله الله مو وست راکړه ژوند دې راکړه سره ستاسو نو بل کتاب به مو دستی کې چاپ کوم او د دې ایډیشن هم زر کوم چا چې چاپ کړی دی دا نو زما په خیال چې ما سره کتاب لا مخکتنه یو هم نه ده شوی او ختمېدو والا دی نو امیریات به یې ته مې ویلي دي چې زر تر زر انشاءالله د دې دویم ایډیشن هم وکړم او دغه زما د شعرونو په ما حق و چې زما کتاب لا تر اوسه درته یاد یم ستاسو زما په لاس کې ښه سوچ دی ارشد جان صاحب ډېره مننه هم کو چې پروګرام کې هم را سره شرکت وکړو پروګرام اخیره کې به درنه اخري پوښتنه وکړو چې په نن سبا وخت کې مو په کم شاعر ستاسو خوښ دی نو د هغې را سره څه غزلي شعرونه یې را سره شریک دا خو ډېر ګران سوال دی د دې جواب زه خو ځکه نشم درکولی زما په دې کتاب باندې د 15 شاعرانو لیک دی هغې کې خویندې هم تقریبا 9 کسه پکې خویندې دي او دا باقي 4 د 30 یا 10 کسان چې دي دا لکه څه خو دا د ما ته ښکاره دي اعظم صاحب او ګران صاحب سلیم راز صاحب او باسین صاحب او ناصر علي سید صاحب او عزیز منیروال ډاکټر فخرالاسلام اقبال شاکر صاحب او اظهار الله اظهار صاحب حسین احمد صادق صاحب پر یوسف خان عبید صاحب پروفیسر بغداده دانش دې کې دننه چې کوم دي سلما شاهین بیبي داسې ډېرې حسینه ګل تنها بیبي شوه امجد اصغر خان شو معظم لالا شو سید مامون رشید خوتی صاحب شو نو ډېر داسې مشران دي چې لکه نو که زه اوس یو کس یاد کړم نو مطلب ما نه به بیا هغه
څه چې ماله وینا په کار وه هغسې به زه ونه ویلی شم هغې کې به کیدای شي زه ګناهګار شم ځکه چې دا ټول په ما ګران دي څوک هم چې شعر لیکي څوک هم چې غزل لیکي هر هغه شاعر چې هغه په پښتو کې شعر لیکي زما خوښ دی او زه ترې متاثر یم ډېره ښه ده ارشد جان صاحب پروګرام اخیره کې مینوالو له څه پیغام ورکوي نو بلکل او پیغام خو اکثر زما دا وي چې چېرته هم پښتون دی چېرته هم د پښتو ژبې نه ویونکی دی نو هغوی دې کم از کم مونږ داسې ګورو مونږ داسې وینو تاسو هم ګورئ چې زمونږ نن سبا بچي خصوصا په انګلیش سکولونو کې سبق وایي نو دا زمونږ یو بدقسمتي ده چې په دغه سکولونو کې د پښتو مضمون نشته اوسه پورې خو نشته خدای دې وکړي چې د اوس نه بعد راشي خو زه وایم چې زمونږ د دې بچو نه زمونږ د دې کشرانو نه ګړونج هیر نشي کندو تیر نشي سرپیچک تیر نشي داسې ډېر نایابه شیزونه نایابه یوې تیر نشي دا ایریږي لګیا دی که نه نو چېرته هم چې پښتون دی نو زما ورته دا خواست چې کم از کم پښتو وایي پښتو لیکي او خپلو بچو ته دا پښتو زده کړي یقینا تاسو به کلامونه د ارشد جان شاهکار صاحب اورېدلي خوند به مو ترې اخیستی ډېر خوندور کلام و پروګرام اخیره کې د جنید معصوم دغه شعر چې سلام مې ورته ووایه په ګونګه خوله سلام مې ورته ووایه په ګونګه خوله نوم مې کبرجن کړه صفا مه اخله زمونږ مرکې خپلو ملګرو سره شیر کوي د نوو مرکو دپاره زمونږ پیج لایک کوي خپل رور انضمام ما سره ناست ډېر محترم ارشد جان شاهکار صاحب او خپل رور کیمرمین لور کې اجازت د لوی الله په امان